شیخ صاحب ډېر خلک داسې چې بهر ملکونو یورپ بل ځای کې اوسېږي هغه تا ته پیسې راولېږي چې ما دپاره به قرباني وکړي. اوس مثال زمونږ اختر دلته یو ورځ مخکې وشو یا مثال د هغو نه څو ګنټې مخکې هغو مونځ نه دی کړی او دلته ورته قرباني کېږي. آیا د دې کس دا څوک چې قرباني کوي د دې مونځ پکې شرط دی که نه په علاقې کې چې دا مونځ وشي دا پکې شرط دی؟ صحیح خبره همدا معلومیږي چې یو سړی په یو عمل باندې وکیل مقرر کې او دا وکیل دا عمل د شریعت د حدودو مطابق ادا کی بس دا عمل اداش. دلته هم داسې دی چې د بل ملک والا زمونږ د ملک والا یو سړی وکیل مقرر کړ د خپل قربانۍ په ذبحه باندې او د قرباني په هغه وخت کې ادا کړه چې شریعت کې په دې وخت کې قرباني صحیح ده. هغه دا دی چې د اختر ورځ ده او مونځ شوی دی ځکه د مونځ نه مخکې قرباني جایز نه ده. په دې علاقه کې مونځ وشو او د کم کس چې وکیل دی او د قرباني ذبحه کړه نو عمل د وکیل تصرفات د وکیل دا نافذ دي په اذن د موکل باندې. نو لہذا چې کم ملک کې قرباني ذبح کیږي په هغه ملک کې اختر وشو مونځ وشو نو لہذا په دې کې ممانعت نشته دی چې سړی ذبح وکړي. خو بیا که یو انسان زړه کې شبهه او احتیاط وکړي او د هغې مانځه ته صبر وکړي چې هغه هم د مانځه نه فارغ شو بیا ته هغه حکم وکړي چې اوس یې ذبحه کړه نو دا به هغه اشتباه نه وتلی وي ورنه که دلته مونځ وشي او سړی ذبحه کړي نو دې کې به څه نقصان نه وي انشاءالله. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.